السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل له موبایل کیمرا بلاک کړئ. مطلب خپل موبایل کیمرا داسې کوي چې ستاسو د موبایل کیمرا تاسو نه بغیر هیڅ څوک هم نشي استعمالولی. که څوک هم تاسو د موبایل کیمرا کولوئ نو هغه ته به ستاسو د موبایل کیمرا داسې ښکاري چې ستاسو د موبایل کیمرا خرابه ده، دا کار نه کوي. ستاسو د موبایل کومه کیمرا چې دا مکمل بلاک وي هغه ته، مطلب هغه به پرې نه تصویر ویستلی شي، نه به پرې ویډیو جوړولی شي. دغه شان تاسو کولی شئ خپل موبایل د هر چا نه محفوظ کړئ. مطلب څوک چې تاسو نه غواړي چې بهر راکړئ فوټوګرافۍ لوړم یا بل څه پې کوم یا پې څه شوټ وغیره کومه، نو چې کله هغه ستاسو نه موبایل واخلي تاسو ورته ووایئ بھائی زما د موبایل کیمرا چې ده هغه خرابه ده، نو چې هغه یې کله چیک کړي نو هغه به وایي چې یو دا خو واقعي خرابه ده. نو تاسو ته زه پوره طریقه راښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل کیمرا بلاک کړئ، مطلب بلیک یې کړئ بالکل، چې ستاسو د موبایل کیمرا اډو کار هم نه کوي. ټیک ده، چې تاسو نه غواړئ نو تر هغه وخته پورې به ستاسو د موبایل کیمرا بلاک وي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه تاسو موږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به سمبل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپلی همدغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو بس تاسو ته داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له راکړی دی اکټیویټ ډیوایس کم ایډمن چې ده. ټیک ده، دا به ستاسو د موبایل کیمرا چې ده هغه به بلاک شي. کله چې بیا هم څوک چې ستاسو د موبایل کیمرا کولوئ، ټیک ده، ستاسو د موبایل کیمرا به بالکل کار نه کوي. مطلب ستاسو د موبایل کیمرا چې ده هغه به بالکل بلاک وي. دا وګورئ تاسو ته زه دلته کې ښایم. ټیک ده، پریکټیکلي چې تاسو ته څنګه کولی شئ چې دغه خپل موبایل کومه کیمرا چې ده هغه تاسو بلاک کړئ. نو تاسو چې دا اپلیکیشن کله موبایل ته انسټال کړئ دا به سمپل بیا ستاسو نه یو پرمیشن غواړي. دلته کې دا وګورئ تاسو له یې راکړی دی. ټیک ده، تاسو کتلی شئ بره لږ شان لوډینګ به کوي، لږ شان انتظار به ورته وکړئ. د هغې نه بعد درته ښایم چې ستاسو د موبایل کومه کیمرا چې ده هغه به بالکل چې ده هغه به بلاک شي. دا وګورئ د دې نه به تاسو ته دغه پرمیشن چې کوم وغوښتو دغه پرمیشن به اطلاع وکړئ او بیا به تاسو څه وکړئ دغه کیمرا چې ده دا به دې ځین تاسو اکټیویټ کړئ. دا وګورئ دلته کې کیمرا بلاک چې کوم آپشن تاسو له راکړی دی اکټیویټ دغه ځینه شو. ټیک ده، دا به څه شي ناټ بلاک، مطلب دا به ستاسو موبایل چې د کیمرا چې ده دا وګورئ بلاک شو. صحیح ده، مکمل به ستاسو د موبایل کومه کیمرا چې ده هغه به بلاک شي. نو بیا به ستاسو د موبایل کیمرا چې ده هغه به دا وګورئ تاسو چې څوک هم ستاسو د موبایل کیمرا کولوئ نو هغه ته به دغه شانتې میسج راځي، نوټیفیکیشن راځي چې بھائی دا کیمرا چې ده د موبایل کیمرا خرابه ده. نو په دې طریقه تاسو خپل موبایل د هر چا د استعمال نه محفوظولی شئ. مطلب څوک هم تاسو نه تنګی که تاسو د موبایل چېرته کیمرا ښه وي او خلک تاسو نه بار بار وایي چې بھائی راکړه زه پرې تصویران وباسم یا پرې مال وباسه ویډیو پرې جوړه کړه بل څه اخوا دېخوا، نو تاسو سمپل دغه اپلیکیشن موبایل ته انسټال کړئ. هر چاته بهانه کوئ چې بھائی زما د موبایل کیمرا چې ده هغه خرابه ده. نو په دې طریقه موبایل خپل محفوظ کړئ. دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.